بسم الله الرحمن الرحیم. په دې درس کې به تاسو ته د طبیعي عددونو مربع جذر په اړه خبرې وکړو. مربع جذر څه ته وایي؟ که د یوې مربع شکل ځمکې مساحت دومره وي، مساحت یې دومره ده 1.4 متره مربع، د یوې څنډې او یا د یوې زولې اندازه به څومره وي؟ نو د دغسې پوښتنې د حل لپاره مونږ ته پکار دي او مونږ ضرورت لرو چې د جذر مربع یا د مربع جذر په هکله معلومات ولرو او دغه مربع جذر څنګه پیدا کیږي په دې اړه فکر وکړو. اوس دلته چې که چېرته دا 1.4 مساحت ده او د یوې زولې اندازه یې څومره ده، د دې د حل لپاره تاسو پوهیږئ چې د مساحت د پیدا کولو لپاره ګوره یوه زوله ضرب د بلې زولې اکس ضرب د اکس مساوي کیږي له 1.4 سره، ځکه موږ ته یې همدومره راکړي دي. اکس په اکس کې لیکلی سو چې اکس مربع لکه مخکې چې موږ زده کړه. نو دلته د دې لپاره چې دغه اکس موږ پیدا کړو، دغه خوا هم یعنی دوه عددونه په خپلو منځونو کې ضرب شوي دي چې 1.4 ته یې ورکړي دي. نو هغه عددونه به کوم وي؟ دا هم تر هغه پورې مونږ د دغه معما یا د دغه سوال د حل لپاره مونږ ته پکار ده چې دا په دوه داسې عددونو باندې دغه عددونه داسې پیدا کړو چې دوی خپل منځ کې سره ضرب سي. نو بیا به مونږ ووایو چې همدغه یو عدد یو اکس ده، یوه زوله ده، او دا بل عدد بل اکس دی. نو خپل دوه اکس سره ضرب شوي دي او عدد یې لاسته راکړی دی. نو دا یوازې داسې په فکر کولو باندې نه کیږي، یو طریقه لري او د دغه طریقې د حل په خاطر باندې لومړی مثلا د تجزیې په اړه د تجزیې په طریقه سره تجزیه باید مونږ زده وي او همدارنګه خپله د مربع جذر طریقه چې هغه هم مربع جذر مونږ څنګه پیدا کوو، د مربع جذر د پیدا کولو طریقه. دلته تاسو ګورئ چې که مثلا مونږ ووایو چې 9 ده، 9 د څه شي نه لاسته راغلی؟ د دوه عددونو د ضرب څخه. داسې عددونه چې 3 ضرب د 3. تاسو وګورئ چې په عربي کې جذر ریښې ته هم وایي، یعنی که چېرته مثلا مونږ دغه 9 ته وګورو، د ده هغه کوچنۍ ریښې هغه فکټورونه کوم دي چې 9 ورکوي؟ نو 3 ضرب 3 9 کیږي. یعنی معنا داسې هم کولی شو چې 3 په توان د 2 دغه توان د 2 ته مربع هم وایو. نو ځکه دغه د دې د 9 جذر 3 ده، البته مربع جذر، ځکه چې 2 ځلې په خپل ځان کې ضرب شوی دی. نو ځکه دې ته که مونږ د 9 جذر 3 دی، خو که مونږ د 3 ته وګورو او د 9 سره یې مقایسه کړو، مونږ وایو چې د 3 مجذور د 3 مجذور 9 دی، خو د 9 جذر 3 دی. یعنی همیشه که چېرته تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې د یو عدد جذر پیدا کوي، نو هغه عدد به حتما د دغه درکړل شوي عدد څخه کوچنی وي، لکه دلته چې تاسو 3 وینئ. که چیرې مثلا مونږ ته راکړي وي چې تاسې پیدا کړئ چې د یو عدد مجذور څه دی، مثلا مونږ ته وایي چې تاسې د 3 مثلا مجذور پیدا کړئ، نو مجذور همیشه د دغه عدد څخه لوی وي. همغه عدد په خپل ځان کې ضرب سي، نو بیا یې مونږ مجذور پیدا کوو. په پوښتنه کې ورکړل سوي دي چې تاسې د 121
مربع جذر پیدا کړئ. دغه د جذر علامه ده او دوو لیکلو ته ضرورت نشته. که چیرته دغه علامه تاسې وګورئ دا خپله د مربع جذر معنا لري. که چیرې د مربع جذر څخه لوی وي نو هلته بیا همغه جذر لیکل کیږي، دریم جذر یې، څلورم، پنځم. خو که هیڅ نه یې لیکل شوي نو دا مربع جذر دی. د 121 مربع جذر دا عدد موږ تجزیه کوو. تاسو مخکې هم د تجزیې سره بلد یاستئ. دا عدد په کوم هغه باندې تقسیمیږي؟ په 1 نه تقسیمیږي، په 10 نه تقسیمیږي، 5 نه تقسیمیږي. دریو لپاره اوس وګورو، 1 او 2 څلور کیږي، 4 او 5 په دریم نه کیږي، په 9 هم نه کیږي. 1 او 1 سره چې ګوره جمع شي 2 به شي، دا طاق دی او دا جفت دی. نو په 11 باندې د عدد پوره تقسیمیږي. که 11 مونږه ورکو نو دلته دغه 12 دی، نو 1 په 11 کې 11، 1 پاتې سو، 1 بل دې سره بل 11، 1 په 11 کې 11 پاتې سو، بیا هم په خپله 11 په ځان تقسیمیږي، نو 1 په 11 کې 11. اوس دغه 121 مساوي کیږي 11 مربع سره. د دې په ځای باندې هلته اوس مونږ لیکو چې د 121 پر ځای باندې داسې لیکلی سو چې 11 په توان د 2 د جذر لاندې. نو دا جذر چې دوهم جذر دی دا له د 2 سره ځي او یوازې مونږ لیکلی سو چې 11. بل یې داسې ورکړی دی چې تاسې د 256 مربع جذر پیدا کړئ چې څو ده. نو بیا هم تاسو ګورئ چې 256 تقسیمو، دا په 2 باندې تقسیمیږي، 1 2 2 2 په 2 کې 4، 8 په 2 کې 14، بیا په 2 کېږي 6 2 12، دلته 4 2 8، 2 باندې کېږي 3 2 6 او 2 په 2 کې 4، 2 کېږي 1 2 2 او 6 2 12، په 2 باندې تقسیم مړ دي 8 2 14، 4 2 8، 2 2 4، 1 2 2. دا ګوره اوس دغه ټول اعداد مساوي کیږي. ګوره 1 2 3 4 ځلې، ګوره 2 همغه 2 ضرب شوي دي 4 ځله په خپل ځان کې. نو کېدای شي مثلا مونږ 2 هغه پیدا کړو، 2 همجنسه یا مساوي ګروپونه پیدا کړو د دې چې په اسانه سره مونږ بیا وکولی سو چې 2 ضرب د 2 څو کېږي 4، 2 ضرب د 2 4، 4 په 4 کې 14. نو دا ګوره 14 دا بل برخه بل ګروپ هم 14 کېږي، ځکه 2 په 2 کې 4، 2 په 2 کې 4، 4 په 4 کې 14. نو 14 ضرب د 14 مساوي کېږي له دې سره. نو دلته اوس مونږ لیکلی سو چې د دغه 256 مربع جذر څو شو؟ 14. یعنې داسې هم لیکلی سو چې 14 مربع د جذر لاندې دا مساوي کېږي، جذر به له دې طاقت به له جذر سره لاړ شي او 14 ځواب شو. یوه بله پوښتنه ده ورکړې دي چې تاسې د 21 او د 9 مجذور پیدا کړئ. مجذور د دې څو ده؟ جذر نه وایي، مجذور. تاسو پوهیږئ چې لکه مخکې مونږ ویلي چې که چېرته مجذور مونږ غواړو چې پیدا کوو همدا عدد، ځکه دا ګوره دا یو وړکی ده، مجذور باید له دې نه غټ واوسیږي. نو 21 ضرب د 21 په 21 کې ضرب چې څو کېږي؟ نو 441 کېږي. دلته که وګورو د دې هم 9 ضرب د 9 مساوي کېږي 9 په 9 کې 81. د دې مجذور 81 دی او د دې مجذور څو شو؟ 441. مجذور عدد غټ دی، که جذر مونږ وایو جذر بیا کوچنی راځي. بله پوښتنه یې کړې ده چې د 400 او همدارنګه 3989 د دې عددونو مربع جذر پیدا کړئ د تجزیې په طریقه. لکه مخکې چې مونږ ویلې تجزیه داسې کولی سو چې په اسانه سره مونږ ډول ډول یې کولی سو، ځکه چې که چېرته مثلا مونږ اوله وپوهېږو چې دا ګوره په 10 باندې د تجزیې وړ دی، په 10 باندې تقسیمو. دلته اوس لیکلی سو چې 4 په 10 کې 40،
دا به څلوېښت سي 0 راکښته کوو. لسو کې بیا ضربوو نو په تقسیمیږي نو 4 په لسو کې 40 2 باندې تقسیمیږي 2 په 2 کې 2 او 4 او بیا هم 2 1 په 2 کې 2. په دې ډول باندې په اسانه سره هم کېدلی سي. کتاب کې ورکړي دي بل ډول هغه به هم تاسو سره کار وکړو لکه داسې ویلي دي سي تر ټولو په مشترک کوچني باندې هم راکړی دی په 2 باندې ځکه 0 دی په 2 باندې تقسیمیږي 2 په 2 کې 4 0 او 0 بیا په 2 باندې یو 2 0 0 5 12 0 2 2 4 او 5 12 او د دې نه وروسته ګروس په 5 باندې ویشل کېږي 5 په 5 کې 25 دا بیا په 5 تقسیمیږي یو په 5 کې 5 که دلته تاسو وګورئ 5 لرو یو بله جوړه دلته لرو یو بله جوړه دلته لرو. د دې لپاره چې موږ اوس یو متجانسه جوړه کړو د هرې جوړې نه یو راخلو دا راخلو او همدارنګه دا راخلو د دې نه هم دا راخلو او دا راخلو سره ضربوو یې. نو که چېرته ګوره دا راواخلو د دې سره کې 2 په 2 کې 4 او 4 په 5 کې 5 په 4 کې 0 راغی. دغه بل څه د وکتور مې ورته جوړ کړی ده 2 ضرب د دې 2 او ضرب د دې 5 2 په 2 کې 4 4 په 5 کې 0. نو ګوره 2 جوړې مونږ لاسته راغلې چې 400 مساوي کېږي له 0 ضرب د 0. نو په دې ډول باندې ولیکو د تجزیې ډول 400 د جذر لاندې 0 ضرب د 0 د جذر لاندې 0 مربع. نو دلته مربع د جذر سره ځي ځواب یې 0 دی. په دلته هم که چېرته مثلا مونږ ځکه تاسو ته ویلو چې په لنډه طریقه یې هم کولی سو په لس مو هلته تقسیم کړو دلته هم داسې مخکې ولاړو. نو ځکه دلته ګوره 2 جوړې دي اوس یو جوړه له دې نه راخلو یو جوړه له دې نه راخلو سره ضربوو. نو لس په 2 کې 0 ضرب د لس په 2 کې 0 نو 0 ضرب د 0 نو د 400 مربع جذر 0 دی. دا ځل دی بل ته ګورو د 3989 تجزیه کوو او د تجزیې په طریقه سره د دې جذر پیدا کوو. دلته تاسو وګورئ چې دا په څو باندې د تقسیم وړ دی 9 دلته هم شته 9 دلته هم شته 9 9 13 او 6 او 3 سره جمع کړو دا هم 9 کېږي 20 کېږي 20 په 3 تقسیم وړ ده. نو دا اوس د ارقامو مجموعه د په 3 تقسیمیږي نو 3 دلته ورکوو یو په 3 کې 3 3 په 3 کې 9 2 3 6 3 په 3 کې 9 بیا هم د ارقامو مجموعه جمع کوو 3 او د 15 15 او 3 8 او 9 نو تقسیمیږي 4 په 3 کې 12 یو راځي 4 په 3 کې 12 او یو په 3 کې 3. دلته که موږ وګورو چې یو 441 دي د ارقام مجموعه بیا هم په 3 باندې تقسیم وړ ده ځکه چې 8 او یو 9 کېږي یو 3 پاتې سو هلته نو 4 3 12 2 پاتې سو نو 9 په 21 پاتې کېږي 9 په 3 کې 21. دلته که موږ وګورو دا 8 او 4 12 کېږي بیا هم په 3 باندې د تقسیم وړ دی نو 4 په 3 کې 12 2 پاتې سو او 9 په 3 کې 20 ځکه چې 2 پاتې سو 20 بسي. دا ځل دغه 9 د د ضرب څخه لاسته راځي نو یعنې په بل عدد نه تقسیمیږي نو 9 په 2 کې 9 دا هم بیا 9 باندې تقسیمیږي په خپل ځان باندې نو یو په 2 کې 9. دلته که تاسو وګورئ بیا هم مونږ څه شی کوو مونږ یو هماغه جوړوو چې په اسانه سره مونږ بیا وکولی سو چې هغه راواخلو دا له دې سره او له دې سره به یې ضرب کړو نو 3 په 3 کې 9 په 9 کې 9 کې 3 شپېته دا یو عدد دا سو 3 په 3 کې 9 په 9 کې 3 شپېته. نو د دغه عدد د دغو 2 عددونو د ضرب له حاصل څخه منځته راځي نو مونږ وایو چې دی 3989 جذر مربع مساوي کېږي د څه سره 3 شپېته سره.